دقیقاً دا هغه ساحه ده چې هغه کوچنی ماشوم د امنیتي زړورو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې اوس روغ رمټ خپلې کورنۍ ته تسلیم کیږي او اوس خپلو کاکاګانو او خپلو ورونو ته دلته په لاس کې ورکړ شو او روغ رمټ د سړي تښتونکو له منګلو وژغورل شو. احمد شاه د روان کال د غویي میاشتې په 21مه نیټه د مزار شریف ښار د اومې امنیتي حوزې اړوند د کارتې اماني له سیمې څخه د ښوونځي له لارې تښتول شوی و. تښتونکو د هغه د ازادۍ په بدل کې د 100 میلیونو افغانیو نغدو پیسو غوښتنه کړې وه. خو د بلخ ولایت ګډو استخباراتي ځواکونو د احمد شاه د ځای د موندلو لپاره خپلې هڅې پیل کړې. شاوخوا 2 میاشتې وروسته وتوانېدل چې د هغه د ساتلو ځای ومومي چې بالاخره یې د یادو کره معلوماتو پر بنسټ د مزار شریف ښار د 4مې ناحیې په اړوندو کې عملیات پیل کړل. زه او زما همکار چې له نږدې د دې عملیاتو شاهدان یو پوهیږو چې د تښتونکو سره به استوګنیزو کورونو کې وسلواله نښته اسانه نه ده، خو د اسلامي امارت ځواکونو په خورا هڅه او احتیاط سره دا عملیات بریالي پای ته ورسول او احمد شاه د تښتونکو له منګلو روغ رمټ وژغوره. نن سهار د بلخ ولایت استخباراتو ریاست د بلخ زون د 888 ملي کتې او د استخباراتو د مرکزي لوی ریاست د مجاهدینو په ګډو عملیاتو کې چې د بلخ والي صاحب مشري او تعقیب پر غاړه درلودې، د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار اړوند د 4مې حوزې په سلیم چارای سیمه کې یو ماشوم د اختطافګرو له منګولو څخه آزاد کړي. اختطافګر چې د لومړي غږ کولو څخه یې مقاومت پیل کړی و ټول له منځه وړل سوي دي او ماشوم اوس بلخ ولایت مقام کې خپلو اقرباو ته تسلیم کړل سو. دغه ماشوم چې له 2 میاشتو وروسته خپلې کورنۍ ته بیرته ورسېده، کورنۍ د بلخ د والي او د دې ولایت د کشفي او امنیتي ځواکونو هڅې ستایي. احمد شاه جان یو سم د ثور باندې له مکتب نه راځي، د کور مخې سره اختطافشانو د نه پورته کړی او بیا ډېر په ندرت موږ سره دوی په تماس کې ول، میسج یې کو، نو داسې خاص غوښتنه نه وه، بس دا یې غوښتل چې هر څه تاسو خرڅ کړئ موږ څه وایو هغه باید ومنو. دا موږ ډېر څه دوی شپه ورځ ډېر کوشش ډېر تلاش یې وکړه، بس هر ارګان چې و موږ سره ډېر تماس نیوه او کوشش تلاش دا کوو چې د ماشوم لاسته راوړي او نن الحمدلله دا ورځ موږ تاسو خپله وینو. انسان تښتونه چې د پخوانۍ ادارې پر مهال خپل اوج ته رسېدلې وه، د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته دا ډول پیښې د پام وړ راکمې شوي دي، خو سره له دې هم اسلامي امارت هڅه کوي څو د دغه ډول قاضیو عاملین قضایي ارګانونو ته راکش او د جرمونو کچه یې 0 ته ورسوي.